ډېر ناشنا خبره کړې ده. وایي دا کوم سړی چې د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او په وړو کې واقع شي، وایي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په لاره روان دی او مخې له ازمری ورغی، مخې له شیر ورغی، نو بس دا سره په څه طریقه اخوا دیخوا وکړو ځان یې ترې بچ کو لاړ. نو بل طرف ته چې ګوري اوښ وله مخې له راغی، د هغې نه مې ځان په څه طریقه بچ کو واوړېد او داسې بیا او دا غټ غټ ځناور او درندګان دا له مخې له رالي او ده ته ځان څه کړو، ځان یې ترې بچ کړو. نو په اخره کې دی په یو ځای کې ویده شو، ستړی شوی و که نه، یو میږی راغی هغه وچیچو، بل میږی راغی، بل میږی راغی، بل راغی، کاغذي باندې پاتې شو، ختم شو. نو څومره ناشنا خبره کړې ده چې د غټو ګناهونو نه ځان ساته، وړو نه ځان مه ساته، مکه وړه به دې تباه کړي. دې سړي خو ځان د ازمري نه بچ کو، ځان یې د هر څه نه بچ کو. د چا په لاس ختم شو؟ میږو په لاس. دوی مړه میږی څه شي؟ نو چې میږي په تا دومره راجمع شي چې را بدن دله ټول بند کړي، بچ به شي دی. یو میږی چې دی وچي چې یو میږی نو څو ورځې درته تکلیف وي، نو چې بیا د باندې دا راجمع شي، چې راجمع شي ته به ورسره څه وکړي؟ نو څومره ښکلی مثال دی. د غټو ګناهونو نه ځان ساتمه، واړه ګناهونه بې درېغه کومه، دکه واړه ګناهونه به دې یو ورځ راګیر کړي او ختم به دې کړي. ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده، ډېره خوږه خبره ده، لا تحقرن من الذنوب صغيرها ان الصغير غدا يعود كبيرا. الله اکبر. په ګناهونو کې واړه ګناهونه سپک مه ګڼه. دا سپک دا ته چې سپک ګڼي دا وړوکی ګناه یا دا وړه ګناه دا به سبا غټی شي که نه. وړه ګناه به څه شي؟ وړه څنګه غټېږي؟ چې روزانې کې غټه شي. غټه شو که نه، تباه یې کړه، ختم یې کړه. څومره خوندوره خبره یې کړې ده. لا تحقرن من الذنوب صغيرها ان الصغير غدا يعود كبيرا. په دې ګناهونو کې د واړه ګناهونو سپک مه ګڼه، دا واړه ګناهونه به سبا غټ شي، وایي ګورې تباه به دې کړي.